السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. موږ ستاسې د 10م ټولګي فزیک لوست دی چې په تېر لوست کې موږ تاسو ولوسته نیوټن فرمول. نیوټن فرمول موږ داسې لرو چې اکس ضرب اکس زبر مساوي کېږي اف مربع سره. په دې فرمول کې موږ او تاسې دغه اف چې دی دا محراقي واټن دی، واټن اکس زبر چې دی دا د تصویر واټن د محراق څخه، او اکس چې دی په تېر درس کې موږ ولوسته چې دا د جسم واټن د محراق څخه. یعنې په تېر درس کې موږ تاسو ولوسته که چېرته موږ د تصویر واټن ولرو د محراق څخه او د جسم واټن ولرو د محراق څخه، څنګه کولی شو چې محراقي واټن لاسته راوړو. مثلا موږ مثال کارو که چېرته موږ د تصویر واټن د محراق څخه 2 سانتي متر اوسي او د جسم واټن د محراق څخه 8 سانتي متر اوسي، نو محراق به 2 سانتي متر واټن ولري. نو د دې د حل دپاره دې فورمول څخه ګټه پورته کوو. نو د دې فورمول څخه چې ګټه اخلو څنګه لاسته راوړو؟ دلته لیکو چې اف مربع مساوي کېږي د اکس زبر په ځای اکس په ځای خپل قیمت لیکو 8 سانتي متر ضرب 2 سانتي متر، کله چې دا ضرب کو اف مربع مساوي کېږي 2 پاتو کې 14 سانتي متر مربع، که جذر واخلو دا مساوي کېږي د 4 سانتي متر سره. یعنې زموږ او تاسې محراقي واټن څو دی؟ 4 سانتي متر. نو موږ او تاسې په تېر درس کې دا ولوسته او دا فورمول هم ثبوت کړو چې لاسته راغلی اکس ضرب اکس زبر مساوي کېږي اف مربع. خدای دې وکړي چې تاسو زده کړی وي. زموږ او تاسې نننۍ موضوع چې ده په 10م ټولګي کې د فزیک موضوع زموږ د مقرره عدسیو ځانګړتیاوې دي. لوست زموږ 14 لوست دی. پاڼې چې دا د پاڼې شمېره 111 تاسو خپل کتابونه خلاص کړئ. په 111 صفحه کې دا موضوع ده. موخه زموږ د مقرره عدسیو پېژندنه ده او د هغې ځانګړتیاوې دي. استاد خویلی محفوظ الله اقبالي. راځو موږ او تاسې خپل نوي موضوع ته. کله چې موږ او تاسې په نوي موضوع کار کوو، مقعر عدسي. مقعر عدسي کوم عدسي ته ویل کېږي؟ هغه عدسیو ته ویل کېږي چې د یو شفاف یا روڼ جسم چې د هغه منځنۍ برخه نازک او بهر ته پنډه اوسي، لکه په دې شکل باندې. موږ تاسو دې شکل ته ګورو چې په دې کې منځنۍ برخه دا برخه نازکه ده او په څنډو کې پنډه ده. نو دې ته چې یو شفاف جسم ده چې نور د دې څخه تیریږي، نو دې ته وایي مقعر عدسي. کله چې مقعر د دې ساده سمبول د ښودلو لپاره موږ د دې سمبول څخه استفاده کوو یا ګټه اخلو. کله چې داسې یو خط تیر کړو دا مفهوم ورکوي یا دا معنا لري چې دا د مقعر عدسو مقعر الطرفین عدسیو سمبول دی. راځو موږ ګورو نور دغه څه لري. که چېرته موږ 2 شفافې کورې په نظر کې ونیسو، داسې فرض کړئ چې دا دواړه سره برابرې دي. د دې مرکز هم سی دی، د دې مرکز هم سی، شوای د دې هم آر ده او د دې هم آر. کله چې موږ دغه 2 کورې سره نږدې کړو یو بل ته، یعنې د دې خونه ور نږدې کړو د دې خونه په دې شکل سره، نو که چېرته دا په قسمت موږ سره وصل کړو دلته او دا څنډې د دې کورو نه پاکې کړو داسې په دې شکل، نو دا یوه مقعره عدسیه جوړیږي. یعنې د دې دپاره چې مرکز یې دلته او دلته هم په دې ځای کې مرکز، یعنې یوه عدسیه موږ تاسې کولی شو چې یوه عدسیه څو مرکز لري؟ که دا اصلي محور وي. اصلي محور کوم محور ته وایي؟ هغه محور ته ویل کېږي چې د دواړو کرو مرکزونه سره وصل شي، یعنې د دې 2 کرو مرکزونه سره وصل شي. دې ته اصلي محور وایي. نور فرعي محورونه دي. نو په دې ځای کې چې یو مرکز دلته راځي او یو هم دلته 2 مرکزونه لري. مقعر الطرفین عدسي ولې 2 مرکزونه لري؟ ځکه د 2 کرو څخه لاسته راغلې ده، د 2 کرو څخه تشکیل شوې ده. نو په دې اساس 2 مرکزه لري. کله چې 2 مرکزه لري، په دې کې موږ دې ته د انحنا مرکز وایو، د انحنا مرکز. او دغه منځنۍ نقطه چې د دې دواړو خواو څخه
برابر واټن لري د نوري مرکز په نوم یادیږي. نو په دې کې چې دا د نوري مرکز په نوم یادیږي او دا هم د دې دواړو د انحنا مرکزونه دي. که موږ او تاسې دلته وګورو په دې ځای کې کله چې موږ دوه انحنا مرکزونه لرو په تیرو درسونو کې موږ او تاسو په کروي هندارو او په محدبو عدسیو کې ولوسته چې محدبې عدسي هغه عدسیو ته ویل کېږي چې د دوو شفاف کرو څخه جوړې شوي چې په منځ کې پنډې او په څنډو کې نازکې اوسي. نو هغلته موږ چې دلته پیدا کوو موږ وایو چې د مرکز او دغه خط چې د مرکز څخه تیریږي او دلته د دې بهر سره تماس پیدا کیږي د دې نیمې فاصله د محراق په نامه یادیږي. تېرو درسونو کې تاسو لوستي دي. نو دلته هم د دې دغه نقطې ته محراق ویل کیږي نیمې ته. کله چې موږ او تاسې محراق کلمه استفاده کوو او دلته وایو چې دوه محراقه لري دا چې موږ دوه کورې دلته لرو دوه محراقه لرو نو په همدې اساس دوه مرکزونه موږ او تاسې لرو په دې کرو کې. نو دلته دوه مرکزونه موږ او تاسې لرو. دلته چې موږ او تاسې ګورو په دې عدسیو کې چې کله موږ کار کوو او وینو یو مهمه خبره دا ده چې دلته موږ دوه محراقونه لرو. ولې په دې کې دا محراقونه مجازي دي؟ مجازي ولې دي؟ ځکه که چیرته موږ کورې دلته دواړه سره نږدې کړي په دې فاصله کې نو د دې دپاره چې کوم د دې برخې دپاره چې کوم مرکز راځي دا حسابېږي او د دې دپاره دا حسابېږي یعنې دا طرف مرکز حسابېږي. کله چې موږ دا حسابو نو په دې اساس هیڅکله داسې نه کیږي چې د کورې د مرکز نه د باندې یو مرکز شتون ولري. نو دا حالت موږ نه لرو. نو د دې دپاره نه لرو نو د دې که چیرته موږ دا بار ولرو په دې حالت کې دلته محراق راشي خو بار خو نشته دی. نو په دې اساس باندې مجازي راځي. محراق په مقارل طرفین عدسیو کې محراق مجازي دی او په تجربو سره ډېر په اسانه ډول موږ او تاسې لیدلی شو. نو د دې دپاره چې موږ او تاسې ګورو بله موضوع چې موږ او تاسې دلته کارو په مقارو عدسیو کې هغه دا ده چې هر وخت کله چې وړانګې راځي مقارو عدسیو ته هلته ماتېږي دې خوا ته او کله چې وړانګې ماتې شولې اخوا ته متباعدې کېږي یو بل سره نه نږدې کېږي. بل د دې ترڅنګ چې موږ او تاسې کارو چې موږ مخکې ویلې چې دلته محراق لرو محراق. نو په مقارو عدسیو کې کله چې وړانګه راځي که چیرته موږ داسې یوه مقاره عدسیه ولرو دا نوري مرکز شو دا د انحنا مرکز او دا هم محراق یعنی دوه مرکزونه دوه محراقونه یو نوري مرکز. کله چې وړانګه د نوري مرکز څخه تیریږي هر لوري نه چې راشي همسې مستقیما تیریږي یعنی نه ماتیږي منکسر کیږي نه. که دې طرف نه هم راشي وړانګه په دې شکل مستقیما د نوري مرکز څخه تیریږي او ماتیږي نه. هر څونه وړانګې چې موږ رسمې کړو ټولې وړانګې د نوري مرکز څخه تیریږي. په دې عدسې ته محدب الطرفین عدسې وایي او دې ته نوري مرکز. نو په لنډ ډول موږ او تاسې وایو چې نوري مرکز د دوو عدسیو ترمنځ هغه واټن چې دی په منځنۍ نقطه کې چې واقع وي دغې ټکي ته چې نوري مرکز یا وړانګې ترې په مستقیم ډول تیریږي. هغه نقطه چې په عدسیه کې یا ټکې په محدب الطرفین عدسیه کې چې نور ترې په مستقیما ډول تیریږي د نوري مرکز په نامه یادیږي. دوه مرکزونه لرو د انحنا مرکزونه او دوه محراقونه لرو. نو په دې موضوع کې چې موږ او تاسې د عدسیې د پېژندلو لپاره بیا یو ځل تکراروم چې مقار الطرفین عدسیې هغه عدسیو ته ویل کېږي چې منځنۍ برخه یې نازکه او په څنډو کې پنډه اوسي لکه په دې شکل باندې. په دې منځنۍ برخه کې نازکه ده یا په دې شکل منځنۍ برخه کې نازکه او په څنډو کې پنډه ده واټن یا فاصله یې زیاته ده مهمه ده. دوه مرکزونه لري ځکه دوه مرکزونه لري چې د دوو شفافو کرو څخه لاسته راغلې ده د دوو شفافو کرو څخه جوړه شوې ځکه دوه مرکزونه لري یعنې هره کوره ځانته یو مرکز لري. نو دوه محراقونه ځکه لري چې دوه مرکزونه لري. نو دوه محراقونه موږ لرو په دې کې نوري مرکز دی. بل اصلي محور د دې چې دی دغه اصلي محور دا اصلي محور دی. اصلي محور کوم محور ته وي؟ هغه خط چې دواړو کرو یا دواړه مرکزونه سره وصلوي
په مستقیم ډول. یعنې که دا مرکز دی دا مخکې چې موږ تاسو یادونه وکړه په دوو کرو کې دننه چې منځ کې کرې تشکیل شوي مرکزونه یې دواړه هم چې سره وصل کړه دغه خط د اصلي محور په نامه یادیږي. نو ګلالیو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو خپل درسونه په ښه شکل سره زده کړئ او د کورنۍ دندې دپاره تاسو دغه ټولې موضوعګانې چې کومې موږ تاسې ولوستلې په خپلو کتابچو کې ولیکئ او په منظم ډول ټول مشخصات مشخص کړئ. مرکز چیرته دی، نوري مرکز څه ته وایي او اصلي محور څه ته وایي، ولې دوه محراقونه لري او دوه مرکزونه لري. په لوی او رب مو سپارم. الله مو مل شه.